منګه پیلن دپاره د 15 جوماتونو لخوا نه تقریبا چې 350 کوره دي. د هر جومات نوم خو نشم درته اخیستلی، خو 15 جوماتو ته موږ سهم برابر که د هر جومات 3 کسه موږ دلته په دې شورا کې راونیول، ځان سره هم هلته ولیکل. نو موږ انشاءالله په همدغه شورا 3 سهم هم د اتفاق پایین ته ورکړي، 4 سهم هم ورکړي دي، موږ نورو ته 3 ورکړي. بعضې جومات هم 2 سهم ورکړي دي چې په اتفاق سره په دې شورا باندې امنا وکړي او تصدیق وکړي. نو دغه به انشاءالله موږ ناحیې ته معرفي کوو او د رئیس صاحب د ناحیې نه موږ دا تقاضا ده چې زموږ په دې شورا کې او په دغه مجلس کې یو د خیر او د مقدم یو قدم ووهي، یو اجرات پکې وکړي. نو نور دغه رئیس صاحب موږ د نظام الدین په نامه موږ دغه رئیس تعین کړی، د شورا رئیس دی معاون صاحب ننګیال دی، ننګیالی دی، او دی به خپله اوس خپله یو څو خبرې دی وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ټولو مشرانو په اجازه نو د موږ د اتفاق مینې د 15 جوماتو په اتفاق باندې زه خپله دغه غټ مسؤلیت یې ماته متوجه کړ چې زه یې مشر کړم. زه دومره هغه به خدا به استعداد به په ما کې وي او که به نه وي به خدای دې توفیق راکړي چې موږ په رښتیا خدمت د دې غریبو خلکو وکړو او خپله وروره موږ خدمت ته دوام ورکړو او انشاءالله موږ به خپل منډه کوو او خپل خدمت ته به دوام ورکوو او د دې خلکو به خدمت کوو، په رښتیا به یې کوو. او له رئیس صاحب له ناحیې له رئیس چا د موږ دا هیله ده چې بله زموږ ته د خپله دا هغه راکړه چې دا شورا جوړه کړي، جدي جوړه کړي او زر جوړه کړي. موږ دا خپله شورا جوړه کړه او دغو ولسونو خپله دا مسؤلیت ماته رالغاړې کړه. ماته د خدای توفیق راکړي چې زه په رښتیا د دغو خدمت وکړم او په اخر کې وایم شکران لکامل. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زه په حیث د دې شورا معاون او زمونږ نه چوکۍ مسخط ده او نه موقف مسخط ده، خاص د غریب، د کونډې، د یتیم، د دې خلکو د خدمت دپاره راوتلي او دې ته م ځان فدایي کړی ده او تاخیره به یې کوو. د دې قوم، د دې ولسو د ټولو به موږ خدمتګار یو او خدمت به یې ورته کوو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. او زه خپله د ما نوم نظام الدین ده او زه د پکتیا د زرمت ولسوالي اوسېدونکی یم. اوس دا ټول د ما ورونه دي، دغو ته به زه داسې خدمت کوم لکه ورونه مې سي او نږدې هر یو ته داسې نه دلته چې کوم په نوم هغه د مسلمان ده او زموږ افغان ده، زه به خپل دلته خیر